د کورنیو چارو وزارت د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د ځانګړو هڅو له مخې د خوست ښار په اکثره برخو کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د کیمرو د نصب دویمه پروژه تکمیل شوه چې له مخې به د خوست ښار اړینې جدې تر پوښښ لاندې ونیول شي. د خوست امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په دې سره به امنیتي مسؤلین وکولی شي مجرمین په اسانۍ سره ګرفتار او هیڅوک به ونه شي کولی د قانون له منګولو تیښته وکړي. کیمرې ټوټل اوس 15 کیمرې دي په ښار کې چې هر کیمرې سره په څنګ کې چې دوه طرفه دوه کیمرې ثابتې لګېدلې دي چې د طرفه چوک کې درې کیمرې ثابتې لګېدلې دي چې څلور طرفه څلور کیمرې ثابتې لګېدلې دي. نو په دې کې ډېرې چارې د مخابرې ریاست لخوا موږ سره اکمال شوي دي او کارونه او ته برابر کړي دي او دریمه پروسه به موږ انشاءالله د ولسوالیو نه شروع کوو او بعضې کوم نکات چې پاتې دي په هغه کې به هم انشاءالله په دریمه پروسه کې روښولو. خوست میشتې د امنیه قومندانۍ دغه اقدام ستایي او په ورته مهال هیلهمند دي چې د امنیتي کیمرو په شتون کې به هیڅوک زړه ښه نه کړي چې کوم جرمي عمل ترسره کړي. او د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ څخه ډېره مننه کوم چې په خوست ولایت کې په زیاتره چوکو باندې تاسو وینئ دوی امنیتي کمرې ثبت کړي دي او هغه جرمونه لکه غلاوې قتل تختونه دغه چې دي د دې سره د دې سطحه ډېره زیاته چې دا کمیږي. په خوست ولایت کې د امنیتي ځواکونو چې کومې کمرې لګولې دي دا یو ډېر ښه کور دی. په دې سره د جرمونو کمښت دی نو بیا څوک دا جرأت نشي کولی چې کوم غلا وکړي یا کوم کور وکړي که نه دې سره یو ډېر ښه پرمختګ کړی شي. د خوست امنیه قومندانۍ د امنیتي کیمرو دغه پوښښ لومړی ځل دی چې په بشپړ ډول تکمیلیږي او د ښار ډېری ساحې تر کنټرول لاندې ونیول شوې.